بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیا اما بعد. اسلامي امارت مطبوعاتي پالیسي په ډیپلوماسي کې د رسنیو رول، د اسلامي امارت مطبوعاتي مبارزه تجربې او خاطرې دې باندې بعضې انشاءالله تاسو ته څومره چې په ذهن کې شی وي هغه تاسو سره شریک کوم. د اسلامي امارت مطبوعاتي پالیسي له پیل نه چې کله اسلامي امارت پر تیر حاکمیت کې حاکم و، په دې زمن کې محترم متقي صاحب چې اوس د خارجه وزیر د اطلاعات کلتور په ریاست کې مسؤل و، هغه د اسلامي امارت د هغه مطبوعاتي پالیسي کړ کې په دې کې ډېر بارز او مهم رول جناب متقي صاحب درلود. هغه یعنې موږ ویلی شو د امارت کې د مطبوعاتو پلان وروسته دغه څه خدمات چې بیا وسو د جهاد په دور کې دا اوس پر روان دي، موږ هغه کرښې تعقیبوو چې د جناب په وخت کې ترسیم شوي او هغه د مشرانو لخوا تایید شوي. متقي صاحب د معلوماتو په اساس هغه کړنلارې چې هغه وخت د مطبوعاتي پالیسي په ډول تعین شوې وه، هغه د مرحوم الله صاحب مرحوم لخوا هم تایید شوې وه، د رهبري شورا لخوا نه هم هغه کې توصیه کېدې ټول وخت موږ ته، او موږ ته هم هغه پالیسي د جهاد په وخت کې راکول شوې وه چې هغه دوی راته ټاکلې وه. هغه ډېره مهمه او ښه تګلاره وه په مطبوعاتو کې، بریالۍ تګلاره وه، باید موږ تاسې هغه لار تعقیب. په مطبوعاتي پالیسي کې اسلامي احکام جدي مراعات کول دا پکې ډېر ضرور و چې په مطبوعاتي برخه کې باید موږ اسلامي احکام جدي مراعات کړو. خدای مکړه داسې مطبوعاتي دریځ ونه نیسو یا داسې قول خپور نه کړو یا داسې اعلامیه خپره نه کړو چې هغه د دین سره په ټکر کې وي، د دین سره په تضاد کې وي، د موږ عقیدې د باورونو او ارزښتونو سره په ټکر کې وي. د دې نه سخت ځان ساته. په مطبوعاتو کې له توهین دغسې تحقیر او سپکو الفاظو او سپک برخورد څخه ځان ساته. موږ په ډېرې غیر موازنه جګړه کې بوخت، داسې جګړه وه چې ګورې یو خواته دومره قوت و د نړۍ ټول مطبوعات موږ پسې وو، بل خواته د نړۍ ټول نظامي قوت و، بل خواته د نړۍ ټوله سرمایه وه د امارت سره په جنګ کې لګیا وو. په دې کې نو مختلف مظلومیتونه ولې موږ تاسې شهیدان، ماشومان شهیدان شول، ښځې شهیدانې شوې وې، مشران شهیدان شول، مختلف ظلمونه وشول، وحشتونه وشول. خو په یو برخه کې هم امارت الحمدلله په مطبوعاتي برخه کې داسې نه شو چې هغه د دښمن هم له شریعت او ورې خواته تحقیر او سپک ولاړ کړي. حتی یو ورځ موږ په دې باندې بحث کوو چې دښمن ته د ډېر وارې مقرر ده د وحشي و فلانه الفاظ کارول سم دي که نه، په دې هم بحث کوو. مشرانو ویستان دی نو ځکه د سپک الفاظ چې څوک وایي څومره چې هغه څوک یادوي سپکۍ دی هومره د قایل هم سپک کارېږي. موږ قایل یو، موږ باید سپک شیان ونه وایو. او په دې کې بیا موږ د سیرت ډېر اتباع کول. ما خاص یوازې سیرت د حق المختوم په دې خاطر مطالعه کې چې ودرې که نبي اسلام د دښمن په مقابل کې کوم الفاظ داسې کارولي چې هغه بیا د دښمن د بدي دپاره وي، موږ هم استعمال کړو په الفاظو. نو یو ټکی مې کې پیدا کړ، نبي صلی الله علیه وسلم هغه د بدر کې چې هغه ختم شوي وو، د کافرانو سرداران مړه شوي وو، کوهي کې پراته وو په زوره کې. یو ته نبي اسلام اشاره وکړو، چا وویل چې ابوجهل چېرې دی، دا مشران یې کوم دي؟ نبي اسلام غالبا اشاره وکړه دغه نتنا دي، نتنا لفظ استعمال. نتنا معنی بویجن، بدبویه، حتی د دوی جسدونو بدبویي کړ. نو نبي اسلام دا یو لفظ هلته استعمال کړ. بل ما ویل د بد الفاظ نه استعمالول دي یو مقابل. نو د امارت هغه مطبوعاتي پالیسي داسې څومره مظلوم واقع شو، حکومت هم کنځان له مختلفو اطرافو سره له بېځایه ټکر څخه ځان ساتل، دا د امارت پالیسي وه او دا باید وي. موږ بېځایه ټکر باید د چا سره ایجاد نه کړو. نو ځکه موږ کوشش باید دا وکړو په پالیسي کې، په مطبوعاتي پالیسي کې چې ډېر لرې لاړ نه، چې بېځایه پارونې ونه کړو، بېځایه ځان ته دښمنان راونه پارو. ټوله دنیا نه پرېږدم، دغه نه پرېږدم، یو سره هم دښمني کوم، هغه هېواد هم نیسم، هغه پول هم ماتوم، هغه هم دښمنان دي، هغه هم دښمنان دي. حتی دا رقم ووایي په دښمنانو منځ کې حساب شي، خپل ځان تقسیم د کونسپټ په مقابل کې یو د ملت او په ټوله کې د امت د وحدت لپاره هلې ځلې. موږ په ټول وخت کې هم کوشش دا کوو، تاسې بیا د امارت په پالیسیو کې په اعلامیو کې اول په ټوله کې موږ مسلمانان یاد کړي، شیعه او سني نه ده کې یاد سوی، نه هم دې کې تفکیک کړی. په سنیانو کې بیا موږ مختلف فرق لرو، یو نوم نه دی یاد سوی، نه چا وهابي یاد کړی، نه چا پنجپیری یاد کړی، نه چا سلفي یاد کړی، ټول یو وایي مسلمانان. په دې کې هدف دا و چې دغه
تفاوت د دیدګاه او د فکر او د عقایدو د افکارو په داخل د اسلام کې دا یو منل شوی شی دا یو منل شوی است. نو موږ من حیث الامت له دوی سره باید تعامل وکړو. دا واړه واړه بندونه موږ نسو جوړولی چې اوس به ټول اعناص ټول به اهل سنت جماعت دا کېدلی نشي، ممکن نه. د دښمنانو له تکثیر څخه ځان ساتل دا هم په عمومي پالیسیو کې موږ مراعات کول. دښمنان ډېر ونه ښیو، دښمنان قوي ونه ښیو، تنام ښول. د جګړیز حالت سره سره په حواسو کنټرول او ورسره د سیاسي ملحوظاتو مراعات کول دا ډېر مهم و د موږ دپاره. موږ ته مشرانو هم دغه سکري صاحب دغه مرکو کې ډېر ستوغ شیان تاسو ته وویل چې ډېر بد شیان توهین هم وسي شخصي او تاسو به د امارت ګټې په نظر کې نیسئ. احساساتو کې رانیزم ته ځان کنټرول کړی الحمدلله. خو په مطبوعاتي پالیسي هم دغسې په یوه اعلامیه کې موږ د ستوغې خبرې بدې خبرې چاته نه دي کړي چې هغه حواس هم له لاسه کې ورکړي له لاسه ورکړي معرفي سو. یا څوک دغه تیز خبر له چا نه معلومېږي چې دا سړی خپل قوت کې نه رکړي. چېرې حواس عادي وای نو داسې به یې نه داسې حالت موږ نه یې کوي الحمدلله. فرهنګي کمیسیون په خپل 20 کلنه مبارزه کې 26 کلمه بېلابېل کتابونه هم چاپ کړي دي. اکثره به یې زموږ د تاریخ مهمه برخه. فرهنګي کمیسیون په خپل چوکاټ کې کتابو ته هم ډېر اهمیت ورکاوه. کتابونه هم بیا داسې اوس د بېلابېلو لیکوالانو لیکلي چاپېدلي د تاریخي اثارو ارزښت به درلود. څه مقالې وې هغه به چاپېدلې هغه موږ کمې بېلګې اوس لرو. امید ته چې بیا یې چاپ له سره د جهاد د تاریخ په شکل باندې پاتې سو. په ډیپلوماسۍ کې د رسنیو رول دا هم یو برخه وسې موږ ته دوی راکړې وه. په ډیپلوماسۍ کې د رسنیو رول ډېر مهم ده او مؤثر رول لري. دا رولونه هم په مستقیم هم په غیر مستقیم ډول دي. کله کله په ډیپلوماسۍ کې رسنۍ مستقیم رول لري، کله غیر مستقیم. خو نو دا یو ډیپلوماسي مرکز له خوا نه خارجه وزارت، سفارت او اعلامیه لپاره کې دریځ خپور کېدای وي. او کله کله غیر مستقیم هم ځینې پیغامونه ته نه غواړي له خارجه وزارت خپور کړي، نه غواړي سفیر وغږي. خو د رسنیو ته په لاس کې ورکوي چې هغه حالات معلوم سي، هغه توجیهات معلوم سي، هغه زمینه معلوم سي، مساعده ده کنه دي د هېواد د مثبت تصویر وړاندې کول. اوس زموږ سفارتونه دي یا کونسلګرۍ دي په دې باندې دا یو ډېره ښه وسیله ده پیغام رسونې دپاره. چې هلته دوی کله کله د خپلو هغه نشراتي برخو له لارې نه د هېواد هغه اصلي تصویر هلته وړاندې کړي چې دلته سوله ده، امن ده، آبادي ده، د خلکو ژوند ښه ده، خلکو ته حقوق رسېږي. ملتونو ته د کلتوري ارزښتونو او آدابو په اړه معلومات وړاندې کول. کلتوري آداب هم دغه تاسو ته معلومېږي په سفارتونو کې دا مهمه ده چې د هېواد سره موږ سفارت لرو ملي مهمه ګټې د دواړو کوم هېواد سره موږ اړیکې لرو د هغو سره موږ ګټې په کومه برخه کې په دې کې دا کلتوري شیان هم ډېر مهم دي چې موږ خپل سیاحت هغو ته وځلوو، موږ خپل رواجونه د موږ عقیده او باورونه اهداف دا ټول ته مهم دي. چې هېواد کې مثلا روسیه ده، چین ده، هغوی موږ نه پېژني، ته موږ باور چې کوم لرو، عقیده چې لرو دا نه پېژني. نو هلته موږ کوم سفارتونه دي هلته باید دا تفهیم کړي هغو ته چې موږ د دغو دین پیروان دغه اصول دي، دغه مقصدونه دي، له دې کرښو نه نشو تېرېدلی. د نرمو او مثبتو اړیکو تامینول په عموم کې بیا د ډیپلوماسۍ هغه نرمې او مثبتې اړیکې چې له خلکو سره د ټکر اړیکې نه وي دا هم د رسنیو د لارې نه تامینېږي. د افکارو جوړول او بدلول کله کله افکار غلط وي. تا په مورد ته کوشش کوي چې رسنیزو معلوماتو له لارې د خارجه وزارت دستګاه کولی سي افکار جوړ کړي د افغانستان په اړه باندې افکار برابر. رسنۍ د خلکو ذهنیت، افکار او احساسات خپل تاثیر لاندې راولي. دا کار په نړیوال سیاست او اړیکو کې اغېز لري. ځکه څوک کېدای شي تا هغه دریځ واوري بیا تا سره اړیکه جوړه کړي، بیا تا سره پرمختګ وکړي په ډیپلوماسۍ کې. نو دا دې ته ضرورت دی چې موږ تاسو د پیغامونو انتقال پر حکومت د خلکو فشار کنټرولوي. یعنې کله فشار سره مخ کېدو نو رسنۍ که فشار کنټرولولی سي، کمولی سي، توجیه کولی سي، خلکو ته قناعت ورکولی سي. نړیوالو بحرانونو ته د نړیوالو توجه اړوي. کله کله بحراني حالت رامنځته لکه اوس په غزه کې موږ لرو. موږ وخت د ډیپلوماتیکو لارو نه کوشش کوو خلکو توجه دې ته واړو ساته د لوږې نه خلک مري. هلته مثلا داسې فشار ده، هلته زور داسې عامه ملاتړ او مخالفت پیدا کوي. په دې معنا چې موږ د ډیپلوماسۍ د لارې او د رسنیزې ډیپلوماسۍ د لارې نه کولی شو عامه مخالفت دار کړو چې څوک یې رسنۍ لري په دغه برخه کې، او موافقت څوک سره موافق دی په دې دریځ کې، څوک مخالف. د معلوماتو خپرول او کنټرول دا هم کېدلی شي. موږ کله کله معلومات خپاره کړو یا کله کله ځینې معلومات کنټرول کړو. غلط خپاره شي موږ کنټرول نشو کولی. رسنۍ د ډیپلوماتانو، سیاستوالو او چارواکو لپاره د معلوماتو یوه اساسي سرچینه ده. د نورو هېوادونو دریځونه، پالیسۍ، بدلونونه معلوموي.
که ته غواړې د فلاني هېواد دریځ څه دی د رسنیو ډېر اسانه معلوموي هغسې نه چې پوښتنه ستاسې په دې باره کې څه وایي هغه خپله غږیږي هغه دریځ لري اعلامیه لري بیان لري قول لري ته دستي معلوموي د موقف څه شی او د بحرانو په مهال د حالاتو څرګندونه کوي اوس یو ځای کې سیل راغی یو ځای کې بدبختي پېښه شوه یو ځای کې بل مشکل راغی ته حالات څرګندوي کله کله جنګي حالت چې تا ته دقیق معلومات نه رسېږي رسنیو د لاندې حالات زر معلومولی سي دا بیا کله د ګټې سبب دی چې کله د تاوان سبب هم ګرځي لکه د تیر نظام حالات له ټویټر نه تعقیبول هغه موږ ټول ځینې وخت خطا کړي وو هغه دوی ورخطا سو کړنو څارنه او ارزونه کله کله د ډیپلوماتیک اعمال د رسنیو د لارې ښه څارل کېږي چې فلانې سره کوم سیاست کوي فلانې دا سیاست یې علماو داسې تعریف کړی دی چې سیاست تعبیر کېږي نه لیدل کېږي هم نه ویل کېږي هم نه بلکې اشمام کېږي ما کله کله سپمو ته بوی درځي ته چا خبر نه ښه ما ډېر ښه وغږېد سیاست کې ځینې خبرې تا ته رسولې چې ګوره ما دغه درېږه اوس سیاسي سړی که دې باندې پېژني ما ته څه وویل او که دغسې ورته ناست یې ډېر ښه وغږېده په ښه تعبیر هغه خو نه یې غږېدی چې تا ته پیغام یې درکړی باید ته سیاسي وي ته باید اشمام کې پزې کې اشمام یې دی ډېر لیک لیک بویي پزې ته درځي د سیاست څارل کې اشمام کې کله کله په رسنیو کې دا شی ډېر اسان نه لاسته راځي په عموم کې رسنۍ نن ورځ یوازینۍ خبرونو خپرولو وسیله نه ده بلکې یو فعال ډیپلوماتیک میدان رسنۍ کولی سي سوله تامین کړي یا جګړه تشویق کړي ملتونه سره نږدې کړي یا یې یو له بله لرې کړي دا یې ژورې او څرګندې اغېزې والسلام